د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه دعا چې د تهجد کې کول. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ډیر جلیل القدر صحابي دی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر مینه خپل د زندگی اکثر حصہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې قربان کړو. نبی علیه الصلاه والسلام چې باب داسه تکلی او به د نبی علیه السلام په خدمت کې پیښ شول. مسواک به نبی علیه الصلاه والسلام ته دنی وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای کما فیصله چې زما د امت لپاره ابن مسعود غوره وبلل زما د لوریم هغه غوره ده. سبحان الله. ډیر جلیل القدر صحابي دي، فقيه صحابي دي، ففقهت کې لا مثال دی. دا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته الله سبحانه وتعالی ډیر ښکلی آواز ورکړی او ډیر زبردست قرآن به ویلی. کان عبدالله رأسا فی تجوید القرآن. د قرآن په شایسته ویلو کې دی د ټولو سرغنو د ټولو سرو ډیر بهترین قرآن به د ویلی. یو وخت د قرآن ویل د تهجد وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل دوو ملګرو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دواړه را روان. حضرت عبدالله بن مسعود پر تهجد ولاړ دی قرآن وای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوږ ورته ونیوی. عبدالله رضی الله تعالی عنہ د سوره النساء یو څو آیاتونه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خوند پر واخیست. کله چې عبدالله قرآن ختم کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای ای عبدالله وغواړه څه غواړې الله به درکړي ان شاء الله. کومه دعا غواړې؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینه کې غرق و. هغه دا نه ویل چې یا رسول الله ماته د اولاد خواست وکړه، یا زه د اولاد خواست د خدای نه کوم، یا زه د پیسو خواست کوم، یا زه د دولت خواست کوم. د صحابه ورسره همیشه د آخرت فکر ورسره و او په دنیا کې خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام بغیر یوه لحظه یو ګوړی هم خوند نه ورکوی. په آخرت کې هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام ملګرتیا غوره کول او خوښولی. عبدالله رضی الله تعالی عنہ لاس پورته کړي د خدای نه دعا غواړي ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام سل تعطه ته وغواړه الله سبحانه وتعالی درکوي ان شاء الله. عبدالله عجیبه دعا کوي. سبحان الله. دا دعا باید موږ هرو مرو زده کړو. که په عربي نسو کولی په پښتو یې زده کړو. ډېر بهترین دعا ده. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ لاسونه پورته کړل. نبی علیه الصلوۃ والسلام امین فرمایي اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد. ای الله زه ستا څخه داسې ایمان غواړم چې هغه بیا زمانه نه لرې کېدی بیا العیاذ بالله زه مرتد نه ځم. داسې ایمان درڅه غواړم ابدي ایمان غواړم. ونعیما لا ینفد. داسې نعمتونه ای الله ماته راکړې چې هغه بیا ختمیږي نه. ومرافقة محمد صلی الله علیه وسلم فی اعلی الجنه. او دریم خاص خدای ستاسو دا غواړم چې ما په اعلی جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کا. سبحان الله. صحابه واجب دعا وغوښته. څومره جامع دعا ده. ای الله داسې ایمان چې هغه وروسته بیا ارتداد نه. ځکه که سړی ایمان تیر کړي بیا جنت الله سبحانه وتعالی ان شاء الله ورکوي امید سته. که ایمان نو اخر خاتمه یې بې ایمانه بیا هېڅ نسي کېدلی. د څومره ښایسته خواست کړي ایمانا لا یرتد. ای الله ماته داسې ایمان را نصیب کړي چې هغه د ارتداد نه خلاص وي او زه بیرته پر شان نسم لاړه. دا دعا باید موږ وکړو. په لمانځه کې موږ په پښتو هم کولی شو ای الله ماته داسې ایمان راکړي چې هغه بیا وروسته د هغه په څېر باندې ارتداد نه مرتدوالی نه او زه د اسلام بیرته نه واوړم. ونعیما لا ینفد. ای الله ماته داسې نعمتونه په دنیا کې راکړي او په آخرت کې راکړي چې هغه بیا ختمېدونکي نه دي. د آخرت نعمتونه خو بیا ابدي دي ختمېدونکي نه دي. د دنیا په نعمتو کې عبدالله بن مسعود دا خواست کړی دی. ونعیما لا ینفد. داسې نعمتونه چې هغه ختمېدونکي نه دي. او درېیمه دعا چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کړی هغه څه شته؟ هغه عجیبه دعا ده. دا د صحابو پر محبت باندې دلالت کوي. ومرافقة محمد صلی الله علیه وسلم فی اعلی الجنه. په هغه لوړو جنتو کې جنت الفردوس په اعلی جنتو کې د محمد رسول الله ملګرتیا را نصیب کړه. سبحان الله. په دنیا کې خو نه زنجلا کړي او غوښته یې چې په آخرت کې هم د ملګری. نبی علیه الصلوۃ والسلام روان سو
حضرت ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنه ورسره روان دي. حضرت محمد رسول الله ورته وایي صلی الله علیه وسلم وایي که څوک غواړي چې په ښه طریقه قرآن ووایي هغه دې د عبدالله رقم قرآن وایي. حضرت ابوبکر صدیق ډېر خوشحاله شو، فورا رالی عبدالله ته ویل خوش خبرې دې وي تا ته، نبي علیه الصلاة والسلام ته ستا قرآن دومره خوند وکړي، خوند یې ورکړي او هغه وفرمایل که زما په امت کې بهترین قرآن ویل څوک غواړي د عبدالله رقم قرآن دی وایي. عبدالله ډېر خوشحاله شو، پسې په عمر رضی الله عنه په پسې و. عمر رضی الله عنه هم دا زیری ورته رالی، دا زیری عبدالله ته راوړي. عبدالله ورته وایي چې دا زیری ستا د مخه ابوبکر صدیق ما ته راوړي. حضرت عمر رضی الله عنه سر وشړوي، نیکبختي دې وي عمر ته چې ما هر څه کوشش کړی دی چې زه د ده څه د خیر په کار کې مخته سم، خو نه سم مخته کېدلی. دا ما کوشش بلی چې د ابوبکر څخه مخکې زه راسم او دا خوش خبرې تا ته ووایم، خو بدبختانه نه سم در مخه. خوش خبرې دې وي ابوبکر لره چې هر وخت ما دا کوشش کړی چې زه د ابوبکر څخه د خیر په کار کې مخته سم، خو نه سم مخته کېدلی. نو مقصد مې دا و عبدالله بن مسعود عجیبه خواست کړی دی او دا یې موږ دپاره یو عجیبه تعلیم دی چې امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی به هم دا دعا کوي او د خپل نبي سره به دومره مینه ساتي چې په دعا کې به د الله جل جلاله څخه دا خواست کوي چې په دنیا کې خو ماته د ده زیارت نصیب نه سو، د ده صحبت و ملګرتیا نصیب نه سو، الا په آخرت کې ما د ده د ملګرتیا څخه مه بې برخې کوه، ما او دی سره یو ځای کړه. دا دعا موږ کولی سو او الله مهربان ذات دی، الله به موږ ته هم راکوي.